سلام علیکم. او معلم صاحب الله دې راوله. وعلیکم السلام. خدای مو راوله. خدای مو راوله. څنګه یاست معلم صاحب؟ شکر. تاسو څنګه یاست؟ څنګه زموږ غریبانو پوښتنه دې وکړله؟ بس نو د اسرائیل چې در شا سره یې بره پر سړی پوښتنه پر کوي نو اوس چای در واچومه. چای وڅښو. یا چای ښه دي نو زما دربار ته راغلي یاست. چای باید وڅښئ نو. څه کوې حاجي صاحب ناک پناه. او لکه چې چای خلاص شوی دی. هلکه چای راوړه. مې کو حاجي صاحب بس مې کو. چای راوړه. چای ښه دي نو چای باید وڅښئ نو. چای حاجي صاحب دا زما ګیلاس ونیسئ. کیسه مې درته کوم حاجي صاحب. کیسه کوه. دا زموږ ملګری دی ماجر و. نو اوس خدای نه ماجر کوي. و امین امین امین. نو تا ما ته یو وخت ویلي ته ولې زما سره یو کور سره و د کرې ده نو مال دته به ورکو دی همغسې غریب دته به لکه چې واخې خو زه وایم دی ژوند پشکې کوي هغه خو د خټو کور دی او دوی خونې د خټو د پشکې همدغه وس لري تا ما ته بیخي ارزانه ویلي و نو مال 2000 افغانۍ راته ویلي مال هغه به معلم صاحب په هغه وخت کې په 2000 درته ویلي اوس خو نه لږ کرې پورته سوي دي ولې دغه مهاجر وروڼه اوس را روان دي خپل وطن ته میاشتې نه کېږي چې راته جو ویله خو اوس پورته سوي دي نو اوس پورته سوي وایي 15 شپږ ورځې کېږي نو 1500 پورته سوي افغانۍ یا ستا به لکه واخم اوس هغه کور کرایه اوس په 12000 افغانۍ ده دا څه وایه حاجي صاحب په 2000 ستا دپاره زما دپاره په 12000 افغانۍ که دا غریب تا ته یوازې راغلی وی بیا به چې بس ورکړه خو داسې دي دغه ته چې مې شناخته یې په 12000 تا ته در کوم که نه په 15000 موږ هغه په کرایه ورکوو یا حاجي صاحب هلته ډېر ظلمونه ورسره سوي دا خوارانو سره باید ته هم داسې د دوی سره ښه وکړې باید نو 12000 تا لیدلې موږ کور یې ونه روي چې څه مطلب د هغې ورې ضبط کړله دا خلیل اصل یې راغلي یو یوه افغانۍ نه لرو په 2000 چا وسره په اوس وخت کې 2000 بیخي ډېرې پیسې دي حاجي صاحب هلته زموږ کور خو تا لیدلی و شپږ خونې سرای و هغه هم پر مابیز نیمۍ کې درېیمو مهاجرو ته ورکړې په درې کې موږ ګزاره کوو ښه مې په یاد هغسې موت مې ورکوي خو زه هم په دغه تا ته رالم چې ته باید یو څه رحم وکړې دوی سره رحم کومه بس نه زه یې د ده دپاره پاته بس کلیه درکړمه څنګه وکړمه نو تا لیدلي یار 11000 افغانۍ سپلې په 11000 خو نو نه کېږي حاجي صاحب ښه سرای دی بالا که 2000 سرای بیا ګرده خټې چې د خټو دوې خونې سرای دا اوس څنګه کار دی حاجي صاحب ګوره معلم صاحب درته ومې ویل چې زه ارزانه نه شم در کولی در دغه 11000 یوه ټانۍ کمه نه در کوم چې دونه رحمدله دونه ښه انسان یې بیا راولاړ شه د دا سرای په دا مابینځ کې درې خونې چې دي د هغو په مابینځ کې یو بل دیوال وه په یوه خونې کې ته ګزاره وکړه او دوې خونې ده ته ورکړه همدغه یو بیا څه معنا لري دغه یو سرای مو درلودی هغه ما د نیمۍ کې دا بل هم نیمۍ کې ستا د خو بیخي ډېر سرایونه دي معلم صاحب کم یې نه شم در کولی غریبان دي هلته ظلم ورسره سوي دلته ته هم ظلم ورسره کوې زه ظلم نه ورسره کوم زه خپل هغه حق چې مې دی هغه کرایه چې د هغه ځینې اخلم دغونته ته ورساخې که مو خوښه ده خو واوه که نه خدای دې یو ښه غټ سرای دل پیدا کړي او خدای دې ارزانه در پیدا کړي فکر دې نه کوم ټوله اوس ګران ورکړي یا حاجي صاحب بېانصافي کوې بیخي ډېره بېانصافي کوې ته خوښه مو یې واوه که نه هغه دې چای اوس راوړي چای به وڅښي بره به بیا ولاړ شئ دا په 11000 نه در دغه کې نه وځي معلم صاحب ناکیم ما صاحب مرا خرابه و درته ومې ویل سپین ږیري خلک یې دونه دماغ نه لرو چې ستا سره جلو بحث وکړو که مو خوښ یې واوه که نه ناکي چې نه مه وه نو درجې کمه نه ورکوې نشته کمه نه شم در کولی درځه وروره چې بل سړی پیدا هر وخت کوم بیا په کار و زه مو په خدمت کې هم د هغه سړی مو په خدمت کې بس د هغه چې تا ته پروت ته نو اوس راشه دغه یې مرسن دی یا کاکا واج اورېدلی چې زه دغه وخت هغه سړی په دغه 12000 په 11000 په 15 ورنه کوم څه وخت یې ورکړمه دا شلومبه والا چې دا شلومبې خرڅوي په دوبي کې دغونه اوبه وراچي چې نیم یې اوبه وي او په ژمي کې بیا اوبه نه وراچي ولې په ژمي کې شلومبې نه څښل کېږي نو اوس رایونه وځي بیا څه وخت بعد بیا نه وځي نو خدای مو خوار نه کړه چای مه راوړئ